اوریدونکو او کتونکو د دویم ریپورټ په لور به ګام واخلو. د بلوچستان په شین ولسوالۍ سره نږدې سرانانو کیمپ کې میشت افغان کډوال سیلاب څرنګه متاثره کړي او دوی دا مهال مرستو ته څومره هیله مند دي. د کویټه نه پې د نیک محمد مایل ریپورټ اورو. په بلوچستان ایالت کې سږ کال د مونسون یا اوسنی سیلابونو که یو لور ته ځایي خلک اغېزمن کړي دي، نو بل لور ته یا افغان کډوالو ته هم بېلابېل نقصانونه رسولي دي. په بلوچستان ایالت کې دا وخت د افغان کډوالو لاس کلي دي چې په کلا سیف الله، پشین، کلا عبدالله او کوټه کې میشت دي. په یاد ایالت کې د افغانانو شمیر 3,110,000 دی. و پشین ولسوالۍ ته نږدې د سرانانو کډوال کیمپ کې میشت 50,000 افغان کډوال هم له تیرو سیلابونو څخه زیات ځپل شوي دي. دوی ته د بېلابېلو ستونزو سره سره د څښلو صفا اوبه په ګلۍ کې د روانو اوبو مخنیوی، پخو نالیانو او سړکانو ته اړتیا لري. د سرانانو په کیمپ کې استوګن محمد آغا اسحاقزی له ټینین سره په خبرو کې وایي: زموږ خلک بېوزلي دي، بېچاره خلک دي، دربدره خلک دي. باید زموږ سره همکاري وکړي. بارانو خو نو دغسې تاوانونه پیښ کړه، دیوالونه یې د خلکو ونړول، کوټې ونړېدلې، دلته یې سروې وسوه، ویې لیدله او هغه لیسونه جوړ سوه. تر اوسه پورې خو موږ ته کومک پیلن نه دی راغلی. د هغه په خبره چې دلته میشت افغان کډوال ټول مزدورکاره خلک دي، دومره ګټي چې یوازې د معاشان ګزاره په وکړي. هغه زیاته کړه چې د حکومت او UNHCR له خوا یوازې سروې سوي دي، خو تر اوسه پورې مرسته نه ده راکړل سوې. په دغه کیمپ یا پنډغال کې اوسیدونکی مدني فعال یا سوشل اکټیویسټ ظاهر پښتون وایي: خصوصا دا کوم موږ افغان کډوال چې په کیمپونو یا پنډغالو یا چې اوس اروي ورته وایي، په اروي کې میشت یو، دلته نه د ګیس سهولیت شته، نه د بجلي سهولیت شته، او نه دلته د ژوندانه خاص داسې سهولیتونه ورته برابر دي. یوه ډبه اوبه چې دي هغه په 20 روپۍ باندې رانیسو. نو دلته ګلیانې چې دي هغه ټولې کچه دي، کورونه کچه دي. کوم وخت چې دلته سیلابونه وسي یا په ژمي کې لکه دا اوس ټیم کې چې کوم بارانونه وسوله، دلته په دا ګلیانو کې په اوتو باندې اوبه چې دي هغه د ډنډو په شکل باندې ولاړې وي. هغه زیاته کړه چې کومې ستونزې په تیرو سیلابونو کې ورپېښې سوي دي، هغه تر اوسه هغه رقم پاتې دي. د UNHCR لخوا د ایجوکیشن په هیڅ ته یوه مرسته نه ورسره کیږي. کډوال خلک غواړي چې له دوی سره د اور د لګولو توکي، روزګار، د صحت، د روغتیا او نور بېلابېلو ستونزو ته د حکومت ځانګړې پاملرنه وکړي. د UNHCR ویانده همیرا کریم له ټینین سره په خبرو کې وویل چې په نړۍ شي کچيري هم کډوال وي، نو NHCR کار دا دی چې دوی ته حفاظت ورکړي. نو دلته په بلوچستان کې میشت هغه افغان کډوال چې POR کارز لري، هغوی ته د صحت، تعلیم، عدالت او خوراک تشاک ورکوو. د افغان کډوالو پنډغالو ته مو د سولر سیستم په مرسته د صفا اوبو سہولت ورکړی دی. سږ کال به سولر لایټونه هم ولګوو. जहाँ तक पानी का ताल्लुक है तो बलूचिस्तान ओवरऑल ड्राउट का शिकार रहा है, जिसमें वाटर टेबल बहुत नीचे तक गया है. तो जो रेफ्यूजी विलेजेस हैं उनमें सोलर सिस्टम से पोर्टेबल वाटर की फैसिलिटी उनको दी गई है, जिसमें साफ पानी की एक्सेस जो है उस तक रेफ्यूजीज है. इसके साथ साथ इस साल हम सोलर लाइट्स भी लगा रहे हैं ताकि स्पेशली बच्चे और ख़वातीन जो हैं वो रात को ज़्यादा महफूज रह सके. जो हमने मतलब पानी की फैसिलिटीज़ दी हुई हैं उसके लिए खुद रेफ्यूजीज़ की अपनी कमेटीज़ होती हैं जो उसकी देखभाल करती हैं. د UNHCR د 2 فروری 2023 د پریس ریلیز مطابق په پاکستان کې د افغان کډوالو شمیر 1.3 میلیونه دی، چې زیاته شمیرنه یې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې ده. نیک محمد مایل، ټرایبل نیوز نیټورک، کوټه.